محرم وي نو د 10 محرم د شپه چې دا به اوږده شي، خلک به راویښ شي، ماشومان به راویښ شي. دا شپه څنګه نه سبا کېږي؟ ځکه خوبونه به د انسانانو پوره شي، ټول به راویښ شي چې دا څه وجه ده چې دا شپه نه سبا کېږي. پر به د مغرب له طرفه راوخېږي او سره رڼا به کوي. کوم ځای باندې چې غورځېدلی دی هماغې طرف ته به لمر راوخېږي. سورت عراف کې دې ته اشاره ده چې کله لمر د مغرب له طرفه راوختلو، که چا ایمان راوړو په دې ورځ باندې بیا ایمان د دې نه وروسته نه قبلېږي، او که چا توبه وکړله بیا توبه نه قبلېږي، ځکه د توبې دروازې به بندې شي. مغرب له طرفه به لمر راوخېږي او 1 ساعت به وي او څه وي، خلک به حیران شي، بیا به ښکته شي د معمول مطابق، او بیا به د مشرق له طرفه لمر راوخېږي سهار. نو کله چې د سخت وخت شي تقریبا 10 بجې یا 9 بجې دې وخت کې تاجر به تجارت کوي او مزدور به مزدوري کوي او ګوجر به غواوې پیایي او همداشان د هر سړی به په خپل لین دین کې لګیا وي. نو تقریبا دا 10 بجې ټایم کې د سخت په وخت کې به یو کریکر شي، اسرافیل علیه السلام به شپېلې ووهي، خلک به حیران شي او کریکه به تیزیږي تیزیږي تیزیږي، دومره به تیزه چې خلک به حیران شي. حدیث کې راځي چا چې د یو تجار سره هغه د تجارت په معامله څه پیسې ورکړي، سامان یې ترې اخیستو، دا سامان به نشي راخیستلی ترې. او کوم سړي چې شیدې او پی کور طرف ته روانې کړي، دا پی شیدې به کور ته ونه رسوي، ټول خلک به حق پک حیران شي او دا کریکه به زیاتېږي زیاتېږي، اواز به زیاتېږي، د دې خلکو د انسانانو د دې غوږونو پردې به وشکوي. دا د اسرافیل علیه السلام شپېله ده. ځکه قرآن کې راځي یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. الله وایي چې ای مؤمنانو، ای خلکو، د الله نه ویرېږئ، ځکه د قیامت زلزله، د قیامت حیبت دا ډېر لوی حیبت دی. نو تقریبا دا 6 میاشتې به دا شپېلې وهل کېږي د اسرافیل علیه السلام. نو 6 میاشتې چې کله شپېلې ووهل شي، نو دا خلک به ټول ختم شي، څه عالم چې وي ټول به ختم شي. دې نه وروسته الله سبحانه وتعالی به ملایکه هم ختم کړي، اسرافیل علیه السلام، ملک الموت، دا ټول به ختم شي. الله سبحانه وتعالی بیا د دې هغه تصویر ذکر کړی قرآن کې، اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال صيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حجرت وإذا البحار سجرت. الله وایي اذا الشمس كورت، کله چې لمر چې د هغه راټول شي، بېنوره شي، غرونه د هغه به روان شي په شان د وریځو باندې، او ستوري به راپرېوځي، او هغه حیوانات چې هغه د 10 میاشتو بلاره وي هغه به معطلې پرېږدي خلک. وإذا الوحوش حشرت، دا حیوانات به انسانانو ته منډې راوهي، غرونو کې به وډرېږي، راځي به خلکو ته، که هغه شرمخ وي، که هغه زمری وي، که هغه لیوي وي، هغه حیوانات چې د انسان نفرت کوي، انسانان نه تښتي، دا به ټول راجمع شي خلکو ته، حیبت به راشي په دوی باندې. اذا السماء انفطرت، کله چې اسمان وچ وي، الله فرمایي اسمان به وچ وي او ستوري به راپرېوځي. نو دا حالت به چې الله سبحانه وتعالی د قیامت دا تصویر ذکر کړی دی، ټول عالم به ختم شي. قرآن کې الله فرمایي یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. دا ځمکه ده چې مونږ په بلې ځمکې باندې مونږ بدل کړو، الله وایي اسمانونه به ختم شي، ځمکه به مونږ دا ځمکه په بلې ځمکې باندې بدل کړو، هر څه به ختم شي، صرف الله سبحانه وتعالی ذات به پاتې